د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. آیا تا ته د هغه خوریدونکي آفت خبر رسېدلی دی؟ ځینې مخونه به په هغه ورځ تریدلي وي، سخت زیار ایستونکي ستړي کیدونکي به وي، په سخت ګرم اور کې سوځېدونکي به وي. د خوټېدلې چینې اوبه به هغو ته د څښلو دپاره ورکړی کیږي. د اغزو وچو وښونه به پرته بل هیڅ ډول خواړه د هغو دپاره نه وي چې نه به پرې چاغیږي او نه به یې لوږه پرېسته کیږي. ځینې مخونه به په هغه ورځ کې اراز وي، په خپلو کړو به خوشحاله وي، په لوړ مقامه جنت کې به وي، هیڅ کومه چټي او بې ځایه خبره به هلته وانه وري. په هغه کې به چینې بهیږي، په هغه کې به لوړه د ناستې ځایونه وي، ډکې پیالې به یې ښودل شوي وي، پړ بالښتونه به قطار قطار ایښي وي او ښکلي فرشونه به غوړېدلي وي. دا خلک یې نه مني. نو آیا دوی اوښانو ته نه ګوري چې څنګه جوړ شوي دي؟ اسمان ته نه ګوري چې څنګه اوچت کړای شوی دی؟ غرونو ته نه ګوري چې څنګه خاښ درول شوي دي؟ او ځمکې ته نه ګوري چې څنګه غوړول شوې ده؟ ښه نو ای پیغمبره، نصیحت کوه. ته یوازې نصیحت کوونکی یې، هیڅ پر هغو زور زیاتی کوونکی نه یې. البته که څوک مخ واړوي او انکار وکړي نو الله به هغه ته درنه سزا ورکړي. بېشکه د دې خلکو راګرځېدل همدا زموږ لوري ته دي، بیا د هغو حساب همدا زموږ کار دی.